إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. د زینت او د ډول شرعي او غیر شرعي زینت دی باندې خبر روانه وه. باغې کې نن ان شاء الله اخري خطبه ده او بعضې ضروري خبرې پکې کوو. اگر چې دا موضوع ډېره اوږده ده خو چې دا غټې غټې خبرې پکې ذکر شي ان شاء الله به نورې وړې وړې په هغې به تاسو په خپله پوهېږئ چې ستاسو مخې ته راځي ان شاء الله. د مکې د مشرکانو یو عادت چې کله به حج له راتلل د بار نه خلک نو د مکې د خلکو هم دا عقیده وه او د بار د جاهلیت د زمانې د خلکو دا عقیده وه ځکه دا حج چې دی د جاهلیت په زمانه کې مو خلک به حرم له راتله. د دې خلکو عقیده دا وه
چې دا کمی کپړې مونږ اچو دا د ګناه کپړې دي چې مونږ ډېر ګناونه شوي دي لہذا په دې کپړو کې به مونږ طواف نه کوو نو چې کله به حرم ته راغه نو دا د قریشو خلک چې دي د مکې والا دا د نبی علیہ السلام خاندان چې دا هغه زمانه کې ټول مشرکانو نو دا سپیران شانته خلکو ته ډېر په درون نظر کتل د جاهلیت په زمانه کې نو خلکو به ویل یاره دا خلک ډېر بزرګان دي پیران دي د دوی په جامو کې به طواف وکړو نو د هغوی جامې خو به دومره نه وي په چاته به چې ورسېدې وبرسېدې لږو کسانو ته او باقي به خلکو په بربنډه طوافونه کول دا یو غلطه عقیده وه د شرک د زمانې او شیطانو ته دا ښایسته کړې وه قرآن کې په الله په صورت اعراف کې رد کړی دی د دې په دې نظریه باندې نو سړو به بیا چاته به چې کپړې نه وي میلاوې شوې سړو به د ورځې طواف کو مخې ته او شاته به په عورت باندې لاسي خو او ښځو به د شپې طواف کو او مخې ته او شاته به په عورت باندې لاسي خو او د الله په حرم کې دا کار کو د کعبې په خوا کې دا کار کو چا به ورته ویل چې دا کار ولې کوئ دی به ویلي وایي موږ ته الله دا ویلي دي نعوذ بالله من ذلک او دې زمانه کې ته چاته ووایې دا شرک ولې کوي دا الله ویلي دي ته چاته وایې دا بدعت ولې کوي دا د الله دین دی که نه همیشه په هر دور کې مشرک او بدعتي په الله او رسول دروغ وایي د ځان نه دین به جوړ کړي لیبل به پرې ولګوي دا الله او رسول ویلي دي نو قرآن کې به الله رب العالمین رد کوي په دې ظالمانو باندې چې الله په چاته کلم د بې حیایي حکم نه کوي دا خو بې حیایي ده چې جامې مو ښکلې دي او بیا د الله په حرم کې هم دا کار کړی دی سورت اعراف کې الله رب العالمین فرمایي په 28 نمبر آیت کې 28م کې هلته الله فرمایي واذا فعلوا فاحشة دا مشرکان چې کله دا فاحش کار وکړي چې جامې وباسي او په دې کې په بربنډه طوافونه کوي په حرم کې نو قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها دو دلایل وای یو وای چې را زموږ پلار نیکه دا کار کړی دی وجدنا عليها آباءنا همیشه د مشرکانو او د غلطو خلکو دلیل د په هره زمانه کې پلار نیکه بس پلار نیکه چې څه کړي به کوو دا د فرعون دلیل مو دا د ابو جهل کافر دلیل مو دا د دې مشرکانو دلیل هم دی چې دا دلته په الله رد کوي دا په بربنډه طوافونه کول په قرآن کې ځای په ځای ګوره د هر کافر دلیل بدای چې پلار نیکه دا د مسلمان دلیل نه دی مسلمان به وایي الله او رسول او جاهل سړی به څه وایي بې دینه انسان پلار نیکه نه په دین کې پلار نیکه نه چلیږي دین کې به الله دغه حکم او پیغمبر دغه طریقه صلی الله علیه وسلم دا به کې چلیږي دا حجت دی موږ نه به تپوس نه دغه کېږي ما او تا کې د یو کس نه په قبر کې یا په آخرت کې دا تپوس نشته چې لکه د پلار نیکه په لاره روان وي که نه وي روان د پلار نیکه لاره دې راټینګه کړې وه که نه یو کس کې په ما او تا کې یو کس نه دا تپوس نشته نه په قبر کې نه په آخرت قیامت کې چې راته به دا ویلی کېږي چې لکه د چا په مذهب وي کم امام پسې روان وي کم مسلک دی کومه پارټي دی وه کم مذهب دی والله العظیم چې د دې تپوس نشته د اسلام د مذهب تپوس به نه کېږي چې هغه جوړ دی د قرآن او حدیث نه بس دا نور قیسې میسې خلکو جوړې کړي دي دا د خلکو کور کې جوړ شوی دین دی چې دا مولین پې نن جنګېږي د چرګانو په شان ته صفا خبره ده ته کوم دې دپاره چې چرته په داسې نه چې اعمال هم وکړئ او د دنیا نه برباد لاړ شئ او هېڅ هم د سره بیا نه وي هسې دوکه یې پیتل هم لاس کې راخیستي او خوشحاله چې ما سره سره زر دي چېرته دوکه نه شي په دې باندې خلکو سره پیتل دي پیتل په تا هم خرڅوي په خپل هم پې دوکه دی وایي سونه ده او په ته هم در خرڅ کي تا هم دوکه کې وایي سونه ده نو چېرته دوکه نه شي په دې خبرو موږ نه به صرف او صرف د قرآن او حدیث تپوس کېږي د الله یو کتاب دی عظیم مونږ ته رالیږلی او یو عظیم پیغمبر یې رالیږلی او د هغه سنت او حدیث موجود دی الحمدلله او کامل دین یې راته پرېښی دی په دې خبره چې ته پوه شوې بیا به کله هم نه دوکه کېږي دا ستا نظریه شوه دا د عقیده شوه دا د منهج شو چې هر څه ورته وی دا د مذهب دی او دقه د دین دی چې ته ول هر نوم وسږدې او په دغې موږ مکلف یو چې الله به دا نورې لانجې مانجې موږ جوړې کړي د مولیانو بس یو روزګار دی لګیا دي هر چا ځان له یو ډله ټپله جوړه کړې ده بس یو شی دی او روان دی او دا عوام غریبانان په دوکه کې اچولي دي الغرض مشرکانو به دوه دلایل ویل دې ځای کې مې دا وضاحت لږ ځکه پلار نیکم دا کار کوو چې د قشن طواف به کوو جامې به ویستلې
دویم دلیل خالص په الله دروغ والله امرنا بها الله مونږ ته په دې امر کړی دی مونږ ته الله ویلي چې د قشان کار به کوئ د خپل جامې به وباسئ او په بربنډه به طوافونه کوئ الله رب العالمین په فورا رد کوي فرمایي قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اے نبی ورته وایا د دې اول دلیل جواب ولا ورنکه چې پلار نکلار هغه خو ډیر بیکار دلیل دی نو پاګه الله رب العالمین اخو د سره رد کولو ضرورت پاګه نشته اخو باطله خبره ده اخو په دین کې چلیږي نه خدا دویمه خبره چې وکړه چې الله راته ویل نو الله په دې خبره رد کوي په دې خبره الله رد کوي په الله څنګه دروغ وایي ورته وایي زما خوږ نبی ان الله لا يأمر بالفحشاء الله په بی حیا باندې چاته حکم نه کوي دا خو بی حیا ده جامع وخکل او بیا د الله په حرم کې دا کار کول بیا ورپسې الله فرمایي اتقولون علی الله ما لا تعلمون آیا تاسو جوړوي او وایي په الله هغه خبرې چې پوهیږئ پې نه یعنې دلیل سره نشته او په الله باندې دروغ جوړوي په کوم کتاب کې الله دا ویلي کوم پیغمبر ته دا حکم کړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لا راغلی نه دغه زمانه پورې او دې نه مخکې کوم نبی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام بل کوم پیغمبر دا ویلي یوم دا نه دی ویلي نه موسی علیه السلام دا ویلي نه هود علیه السلام ویلي نه صالح علیه السلام نه بل پیغمبر نه په تورات کې شته نه په انجیل کې شته چې ته به طواف کې نو په بربنډه به کې دروغ مه وایئ په الله تعالی باندې دروغ مه جوړوئ او بیا ورپسې الله رب العالمین دا موضوع را روانه کړې ده چې هغه طرف ته مزید زه نظم نو دغه آیتونه هم د دې په ضمن کې دي کوم چې ما ستاسو مخکې ولوست الله فرمایي یا بني آدم ای د آدم بچو خذو زینتکم عند کل مسجد اختیار کوي زینت او ډول د هر مسجد منه د سجدې د ځای په خوا کې کله چې د الله عبادت کې د الله بندگی کې ښایسته جامې واچوه ډول وکا دی وجنه د بعض سلف په باره کې راځي چې هغوی به د شپې د تهجد د پاره ځان له بیلې جامې ساتلې وي خوشبو به ولګوله د شپې تهجد ته به چې کله راپاڅېده او ډېر ښکلی هیئت به یې جوړ کړو ځکه موږ ډېر لوی رب ته ودرېږو مونځ ته سړی ودرېږي پاکې ښایسته صفا کپړې واچوي مزیدارې کپړې واچوي اگر چې بعضې خلک موږ نه دا تپوس کوي دا کار روزګار والا رنګ سازان یا نور لږ کپړې بدلولو ته ګرانې مصرې چېرې په دې کپړو کې مونځ کېږي که نه بلکل کېږي ستا په دغه کپړو کې چې کله پې پلیتي نشته تیل لګېدلي دا پلیت نه دي مبلین لګېدلي داسې پلیت شی نه دی بل شی لګېدلی رنګ منګ غورځېله پلیت نه دی دا نجاست خو نه دی که نه خو صرف دومره ده که ته په دې دکان یا د کاروبار په ځای کې ځان له پاکه جوړه زوړنده کې او زرې په هغه ټایم کې بدله کې مونځو کې بیا راشي هغه لرې کې او د کار جوړه بیا واچې نو دا به غوری او که دا درته ګرانه وي نو خیر دی تا ته بیا عذر دی بیا تا ته څه دی عذر دی الله رب العالمین هسې بې څه څوک نه رانیسي دغه د کار جامو کې خیر دی بیا مونځ کوه څه خبره نشته دی خو دا به تاله بهتره وي که ته الله ته ځان ښایسته کړي او 15 منټه مخکې دا کار بند کړه او ښکلې هغه کپړې زر زر په صابون باندې لاس وینځه مخ وینځه زر زر او بیا ورپسې اودس وکړه او بیا هغه پاکه جوړه واچوه مسجد ته راشه خو 10 منټه 15 منټه دي که نه بیا به هغه جوړه زوړنده کړي او 2 منټه کې بله جوړه بدلېږي بعضې خلک خاصې ناراستی کوي نو بهتره دا ده چې څنګه الله ویلی دي چې د مونځ په ټایم کې کله چې الله ته سجده لګوي ځان ښایسته کوي او دغه رنګه ډول او زینت اختیار کوي د الله رب العالمین دپاره نو دی باندې مونږ ته شریعت امر کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد ته راغو د جمعې ورځ وه مسجد ډک دی ځکه د صحابو طریقه به دا وه د خطبې نه به مخکې راتله نو په دې کې د ګرمۍ موسم و نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولو دا بوی راغی ملګری خولې بدن نه تلي د انسان دا سهولتونه خو نه دا بجلینې وغیره او دا پکې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره بده وګڼله نو ملګرو ته وفرمایل چې ګورئ تاسو غسل کوئ تاسو لامبئ بیا مسجد ته راځئ او عطر پورې کې خوشبو ځکه چې تاسو د الله کور ته راغلي یئ او په داسې حالت کې راغلي چې تاسو نه خولې بهیږي او لمبل هم نه دي نو دې وجه نه علما وایي په هفته کې یو ورځ خامخا لمبل پکار دي او خاص کر د جمعې په ورځ غسل دې باره کې حدیث کې امر هم راغلی دی اگر چې د علماو اختلاف دی امر دپاره د وجوب دی که د استحباب دی دا سنت دی که واجب دی او ډېرو ګڼو د علماو دا دلایل ویلي دي او غوره طریقه هم پکې دا کلک سنت دی فرض واجب نه دی دا غسل د جمعې د ورځ خو کلک سنت دی ځکه نبي علیه السلام په ډېر کلک امر کړی دی او صحابو په یو بل رټلی دي امر به یو بل ته کوي چې لکه جمعې په ورځ غسل وکړه بلکې بعضې صحابو خو به خپلو بچو ته ویل هلکه د جمعې په ورځ غسل کړی دی وایي او سار مې کړی دی مطلب دا د شپې کور والا سره مې نزدېکت کړی هغه غسل مې کړی نه هغه خو ستا وایي کور والا سره نزدېکت والا غسل بل غسل به کوې جمعې ورځ دپاره دونه کلکه خبره به مې یو بل ته کله کوله اگر چې ته یو غسل سار کې وکړې هم کافي دی
خو دا مې دې پورې دا خبره وکړه چې صحابو به د دې صفایي د نبی علیه السلام د نصیحت نه پس دومره خیال به ساتلو. دې ته وایي شرعي زینت، دې ته وایي هغه اسلامي زینت او ډول چې موږ ته په شریعت حکم کړی دی. دغه رنګه جامې و لباس التقوى ذلک خیر. سړی ځان له جامې جوړوي نو د تقوا لباس واچوه. تقوا لباس دا دی چې د سنتو مطابق جامې واچوه چې سنتو خلاف نه. مطلب د دې دا دی چې د نارینه پنسي اوچتي، دا نه چې پنسي ښکته، د زنانه پنسي ښکته، دا نه چې زنانه به اوچتي کړي. دغه رنګه تیره جمعه مې راته حدیث ویلو تنګې جامې، لنډې جامې او دغه رنګه نری جامې دا به زنانه نه استعمالوي، ځکه نبی علیه السلام فرمایي دا خو هغه زنانه دي چې سره د جامو بربنډې دي او دا به جنت ته نه ځي بلکې د جنت خوشبو پې حرامه ده. نعوذ بالله من ذلک. نو الله رب العالمین فرمایي یو خدا کارو کې چې زینت اختیار کړ ډول د شریعت په حدودو کې دن نه دن او دې کې لږه خبره زروستو کوم حدیث ورته وایم ان شاء الله. بل ورپسې الله فرمایي وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. یو جمله د وړه غونته کې د آیت یو ټوکړه د صرف وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. خوراک کوئ، اسکاک کوئ، زیته مه کوئ. د هارون الرشید په دربار کې یو عیسائی ناستو نصرانی، هغه به دا قسم خلک راتله د علماو دربار مې لګونو پای کې غیر مسلمه مغه راغوخته. دې لپاره که سوال مالی او زمونږ د علماو نه وکي جواب ورکړي د اسلام ته راشي. ډېر خیرخوا انسانو د هارون رشید بادشاه نیک سړی تیر شو، عالم مو او چې کومه بیبي و هغه عالم و، ملکه زبیده چې کومه و هغه ډېر عالم و. دغه ناشنا واقعیت دی هغه طرف ته نظم. نو دې وخت کې وایي د نصرانی عیسائی په دې یو مسلمان عالم باندې اعتراض وکړلو چې تاسو وایي چې زموږ دین کامل دی او زموږ قرآن داسې عظیم کتاب دی، په دې قرآن کې طب شته لکه زموږ جدید ژبه کې ورته میډیکل وایي، قرآن کې میډیکل شته، ډاکټري پکې شته، حکیمي پکې شته. هغه ورته وخندل هغه عالم وایي د الله بنده څومره چې په دنیا کې د طب او د ډاکټرۍ کتابونه لیکلی شوي دي او قیامت پورې لیکلی کېږي، دا زموږ د قرآن په 3 ټکو کې دي. هغه ته حیران شو دا څه وی وړه شان جمله ده یو 2 سکندې کې ویل کېږي 3 ټکي دی وی دا څه وی کوم خبر کوم ځکه قرآن کې میډیکل لاغلی دی او ډاکټري وی الله وی کلوا واشربوا ولا تسرفوا. هغه ته حیران دریان پاتې شو. الله وی خوراک مو کسکاک مو کا اسراف مکو زیته مکو. زیته معنا دا ده حرام مخوره، یو معنا دا ده دا په خوراک کې اسراف دی چې الله پتا کوم خوراک حرام کړو تی خوري. دویم اسراف دا د ضرورت نه زیاته مخوره. دریم اسراف دا دی چې کوم شی تعالی بد دی هغه مخوره چې ستا په بد پریزۍ کې راځي. او هغه حیران پاتې شو و ستاسو قرآن کې خو الله یو خبره نه ده پرېښې، دې خو هر شی موجود دی په دې قرآن کې. جالینوس ته وایي طب پرې نه خو د جالینوس یو مشهور حکیم تیر شوی دی طبیب د جاهلیت په زمانه کې. استاسو قرآن خو داسې کتاب دی چې زموږ جالینوس ته هم ضرورت اوس نشته چې د هغه د نسخو کتابونه وګورو یا ډاکټرانو له لاړ شو د هغې نه د خپل صحت باره کې تپوس کړو، بس په دې عمل کوه ټیک ټاک وی. دې وجه نه دا علماو او د صحت ماهرینو لیکلی دي چې کله یو انسان د خپل حد نه زیات خوراک کوي دله به بوډاوالی زر راځي، او چې کله ته د خپل حد مطابق خوراک کې بلکې چې دومره وکړي چې ته یو 3 4 5 نوړی نور هم کولی شي دغه وخت کې ځان بس کې ډوډۍ بس دا ستا اصل صحت دی. فټنس به دې برابري د بدن، ځواني به دې برقراري، بوډاوالی در باندې زر نه راځي. ځکه د بوډاوالي په اسبابو کې غمونه دي ډېر، د بوډاوالي په اسبابو کې دا ده چې د شپې ناوخته وده کېږي. کوم انسان چې شپې ناوخته وده کېږي او شپې یخ دی د مازغه دی د سر نه منګې جوړ شي او بیا په قلار ودی چې بیا سار قلاري پروتي نور راوخی چې بیا د منځونه دل په بوډاوالی زر راځي، بیماری نه به زر راځي، صحت به د تباه کېږي. او بل څوک چې د ضرورت نه زیات خوراک کوي د خوراک ټیم نه دی معلوم، هر وخت لګیا دی بیماری پورې ځان راورسوي. بیماری نه مرضی دا شوګرونه دا بلډ پریشر او دا مختلفي بیماری نه دا د دې سیز نه جوړیږي. نو قرآن مونږ ته یو ناشنا نصیحت کړی دی په همدغه د لباس او د خوراک تذکره په یو آیت کې کړی او بیا فرمایي انه لا يحب المسرفین. الله مینه نه کوي د اسراف کوونکو سره، اسراف مه کوه. اسراف دې ته وایي چې ستا په لږه خرچه کار کېږي او ته ډېره خرچه کې په یو ځای کې داسې مه کوه، بې ځایه مال بربادې. نو دا زمونږ د دې موضوع سره متعلق خبره ده چې یو زنانه ده او هغه را لګېږي او په دې خپل ډول او سینګار باندې ډېرې خرچې کوي. دا باید زنان که تاسو کتلی که نه هغې را لګېږي او په دې میک اپ باندې ډېرې غټې خرچې کوي
خاص کر زه هغه خویندو ته دا نصیحت کوم چې خاوندان بهر دي په مسافرۍ کې دي او هغه په ډیره سختۍ باندې دا پیسې ګټي او چاله ګټي امتاله او استاد بچوله ځان له خپل ژوند اوخړلو د خپل بچو د مستقبل لپاره خپل ژوندۍ ختمه کړه د خپل خزي او د بچو د مستقبل لپاره او هغه پیسې را لېږي او ته دا جوړې دي بې ځایه اخلا او دا فزول خلکو له گیفتونه ورکوا او دا رسمونه او رواجونه کوه د خاون په دې مال باندې د دې ته اجازه نشته دا ناروا کار دی په حرامه ده او دغه رنګه ستا د ورځې په لږو پیسو گزاره کیږي او ته درز ولا ورکې چې بس پلانې خان شته کنه بیره لره لېږي د وړو پلار شته دی او لګي په دې باندې دا میک اپونه کې اوسکه نو ستا خاون کور کې نشته ته میک اپ چاته کې دا ناروا ده او خپل خاون ته میک اپ زنانه کوي چې کوم د شریعت په حدودو کې دن نه ده نو دا جایز ده ذکر دینه شریعت منع نه ده کړی لکه تیر جمعو کې تاسو دا خبره واورېدل کله چې هر کار په اعتدال کې وي په خپل دایره کې دن نه نو دا جایز ده په دې کې خبره نشته ده دغه رنګ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی و هغه زینت به نه زنانه اختیاري او نه به سړی اختیاري نه نارینه نه زنانه چې هغه کې د کافر مشابهت دي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم زنانه ده سړی دی د کم قوم سره چې مشابهت وکړلو د هغې په شان ځان جوړی الله به قیامت کې د هغوی سره راباسي ځکه دا ته چې د چا په شان ځان جوړی دا هله چې هغه تا ته ښه ښکاري او ستا ورسره زړه مینه وي کوم څیز چې سره چې د زړه مینه نه وه والله که ته هغه شان ځان جوړ کړې خو تا چې دا شکل کې کوم سټایلونه جوړ کړي دي ګیره کې دي کوم سټایلونه جوړ کړي دي او دا کمې نخرې دي په دې ویښتو کړي دي او دا کم کپړې ته اچې او دا لاسه کې اوس خو لا بعضې خلک دې ته هم سټایل وایي د بعضې کافرو د یهودو نصاراو دغه بې غیرتو ته ګوري هغه د خنزیرانو غوښې چې خوړلې دي هغه حلال او حرامو تمیز چې نه کوي هغه پریوتې معاشره هغه سپکه معاشره هغه د الله او د رسول او د دین اسلام د حدودو نه باغي معاشره دلته به د دې ګوډې د پاسه د پتلون شلیدلی وای دا مشتایل دی سټایل دی که دا لیونتوب دی دا پاګل دی لیونی دی دا خو مازغه کار نه کوي چې شلیدلې جامې اچولې دي سره دې چې ښه وسیږي د قصد یې داسې اچوي چې داسې رګړه مګړه یې ورکړي دي دغله وایي دا وایي نوی سټایل دی دا راکړي مګر دې خلکو هغه اخلاقي او انساني اقدار دې خلکو پرېښوده انسانیت دې ووتو د وقار د عزت د درناوي لباس هغه ته ووتو سپک او ذلیل لباس هغه چولې ور روان الکان هم دا نخرې پیخې شروع کړلې جنکو هم دا شروع کړلې دا ولی دای کافر ته وکتل او الله فرمایي د چانه چې ته متاثر کېږي دا هغه په شان ته ځان جوړې نو چې ته دا هغه په شان ځان جوړې دلیل دی چې هغه د تګران دی او هغه سره د مینا ده او چا سره چې د مینا ده هغه صبر پاسېږي الله اکبر من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د کم قوم سره مشابهت کو د هغې په شان ځان جوړی د هغې سټایلونه کوي د هغوی نه دی او بل حدیث کې راځي المرء مع من احب انسان به د قیامت په ورځ د هغه چا سره ملګری چا سره چې مینه کړې ده نو چا سره چې ستا مینه وي هغه په شان به ځان جوړی د کم چا چې د خپل نبي سره مینه وي خامخا به هغه ویښته داسې ساتي چې منځ کې به لاره اړوي په ښایسته طریقه به ځان له ویښته جوړوي ګیره به ښایسته ساتي دغه رنګه لباس به مزیدار ساتي څنګه چې په احادیثو کې راغلی دی به خیال ساتي بلکې که نه پوهېږي علماو نه به تپوس کوي چې دا لباس جایز دی که نه دی ولې د سره غم دی د مینه ده د خپل نبي سره قانون دا دی چې د چا سره د مینه وه د هغه په شان خبرې او د هغه په شان ناسته ولاړه به تاله څه درکوي خوند به درکوي مزه به درکوي ستا خپل بچي سره مینه شته که نشته ستاسو په کور کې اکثر ستاسو بچي زمونږ بچو ته ګوره چې کله خبرې نه زده کړي که نه هغه تړتړۍ ژبه کې خبرې کوي نیمې نیمې نو موږ هم سره څنګه خبرې کوو موږ هم په نیمه نیمه ژبه کې خبرې کوو دا ولې زموږ د بچي سره څه ده مینه ده موږ ورسره داسې خبرې نه کوو لکه د غټ سړي سره چې کوو بلکې بچي سره موږ هم نیمه نیمه ژبه وایو هغه د ماشومانو په شان ته خپله ژبه جوړه کړو د هغې په شان ته ټکي وایو خندو را خندوي او د هغه په شان ځان نه ماشوم جوړ کړو او هغې ماشوم په شان لوبې ورسره کوو غټ سړی پلارې خو د ماشومانو په شان لوبې کوي ولې د بچي سره مینه ده هغه د دې بچي په شان ژبه مسته اختیار کړي چې دا زما بچی دا داسې خبرې کوي نو زه به مو د په شان ته خبرې کوم د ماشومانو په شان چې دی خوشحاله شي قانون دا دی چې د چا سره د مینه وه هغه په شان ته به ځان جوړی نو چې د چا د خپل نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبتي هغه به د هغه په شان لباس اختیاروي زما محترم ورونو
منګ تاسو له شرعي حدودنا تجاوز نه دی پکار دغه رنګه 13 جمعه تاسو واورید چې خالونه لګول دا حرام دي ورزي نه د یخته استل دا حرام دي ډیر زنانه په دې مصیبت کې اخته دي نقلي وخته لګول دا حرام دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ټولو زنانو لعنت کړی دی دغه رنګ بغیر د عذر نه چې د غاخونو سه بیماری یا تکلیف نشته اسی د خوند لپاره غاخونو مینس تراشي چې دا غاخونه می خيستخ کاری کټکی را کټکی دا حرام دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه منع کړی دا چې د الله خلقت مبدلوي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله تعالی فرمایي ما انسان ډیر په خسته ترتیب پیدا کړی دی چې نو می انسان دی کده درنګ تور دی او کسپین دی دا د چا مخلوق دی د الله مخلوق دی الله جوړ کړی دا خسته دی خپل دی د منګ له بیزتی اوس پکاوي نه دی پکار کوم انسان دی کړه وړي لک د مخ تانه لک بدرنګ دی معنا دا نه دی بدرنګ دی انسان دی بدا چې انسان دی دا خسته دی بس چې نو می انسان دی دا خسته دی خپل دی مزیدار دی الله رب العالمین فرمایي دا انسان ما ډیر په خسته هغه ساخت کې پیدا کړی دی په مزیدار ډای او مزیدار بدن او کړه وړم ول ډیر مزیدار ور کړی دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نو دا الله رب العالمین په دې خلقت کې ګوتی وال ندی پکار سړی به دې کې ګوتی وای دا رنګه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې د فطرت یو 15 کارونه دي بل حدیث کې لس راځي لکه دوه احادیث ان شاء الله تعالی ز تاسو ته وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فطری امور مونږ ته د پاره ذکر کړی دي چې مونږ تاسو دا اختیار وکړو دي ته وایي شرعي ډول صفائی زینت د خپل ځان خیال ساتل نور دا خبره تماو کړله ک یو زنانه را لګيږي او هغه سرخی پاوډر لګي دا جایز دی غیلا اگر چې دې کوم نن سبا خو دا کیمیکل ډیر دي دا چمړه تبا کوي نقصانات ډیر دي هغه قدرتي چې کوم د جسم کې الله خپل یو چکناهټ پیدا کړی دی غړواله دا اوس ختم شي د کیمیکلو کې دا خطرناک اثرات دي چې د انسان د بدن خپل چې کوم غړواله دي کوم خپل حسن دي دا بدله ختمي د یاد سات دا به نقصانات شته ساید افیکټس ډیر دي کنه دا زیات نو که یو زنانه ته خاوند اجازت وکي او هغه د استعمالي خیر دی دا جایز دی خو غیر شرعي میک اپ بنه کوي لکه بعضی زنانه آیت تاسو واوریدو چې ان الله لا يحب المسرفين الله تعالی د اسراف کوونکو سره مینه او محبت انه لا يحب المسرفين الله د اسراف والو سره مینه نه کوي بعضی وخت کې زمونږ خلک یو ناوی جوړي 35000 40000 50000 بلکې کله شي دینم کل کل زیات ها دا ولا په بیوټي پارلر کې خرچه ورکی او ناوی جوړه کی صرف دغه شینه مینه به پوری کی دا نو یو خو د بیوټي پارلر او نزان ساتي دا ته د الله لپاره نصیحت کوم زکه چې نور پکې دن زکه نظم زمانه زیات تاسو خپويږي کمه زنانه چې بیوټي پارلر سره رابطي جوړی شوی داغي جون الله تبا کړي اخلاق تبا شوی کورونه تبا شوی نور غلطی لارې وته کولاويش بس نور وضاحت نکم اشاره می صرف ورک ځکه الته داسې زنانای چې هغه ولا نور اخلاق تبا کوي او سيو بل تبای طرف ته ورولي هغه به تاسو سره اس کله وفادار نه نو که صحیح کوړته دنه ولا راوړه ته ولا کم کریم راوړې کته ولا سبل سرخی پاوډر وغیرہ راوړې کوړته ولا راوړه د سیمکا وا چې پردو خلکو خاله لګي ډیر خلک په واده کې دا کار کوي ناوی ومنګه جوړه کړې دا ډیری پیسې په لګول ډیره خرچم په کړې دا د کې د مونږ ټیم راشي نو چې مونږ ټیم راشي نو دا ناوی او دس کوي ها خوش قسمته ناوی وای چې په دې زمانه کې هغه او دسو کې خمز اداره او په مونږ باندې ودرېږي او بعضی مولیان شته دي ها بعضی مولیان خواهش پرست مفتیان داسې بدبخت مشتا ابل ور دا مسله ما مطالعه کوله ما داسې مفتیانم پیدا کړه په دې نیټ کې ما دا مسله سرچ کړله چې هغه په کې لا دا فتوا مرکړي چې خیر دې دی ناوی خډیر خرچه کړي کته مو کې خیر دې عجیب دې ته تکلیف څه دی دا به تیمم کوي عذر څه دی د تیمم وجه څه د تیمم کله کیږي چوبنيشتا یو یا وبشتا خدای انسان په قادر نه دی سمانه بوقنيشتا وبډیر لاندې د کوی ته د کوزیدو لار نشته یا د انسان داس یو بیماری د سخته چې دې وبخښتا خو ډاکټر ته وی ګوره ته وبنه استعمال کې د استعمال کې تعالی نقصان دی د یو بیماری د اپریشن کړي وغیرہ لکه صحابي سر کې زخم وو دغه احتلام وشو سار له مرګرو ته ویلې څه چلو کوم یو مرګري فتوا ډایرک ورکړو څه چلو کې بس غسل وکې کړه
وای ښه په سر یې اوبه راواړولې سر زخم کې اوبه لاړلې هغې نه وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغه خیرې وکړي دغه ملګرو ته رد یې پرې وکړو سړی هم وجلی تاسو قاتلان یې په مسله پوهېږئ نه او فتوا هم غلطه ورکړې ده هغه له دا په کار وه چې په دغه پټۍ صرف مسح کړی وی چا اپریشن کړی تکلیف ورته یي زخم دی په بدن کې نو که تا باندې غسل فرض هم شي په هغه زخم په ځای صرف لاس راکاږه مسح وکړه باقي بدن وینځه چې کوم روغ بدن دا زموږ د شریعت اساني ده موږ سره کړی دلته دې ناوې شریفې ته څه عذر دی دې ته څه عذر دی هېڅ عذر نشته سوا د دې نه چې دا نقلي کم رنګ روغن دی دا ختم شي هغه ختم شي نو دا تاسو ماته ووایئ چې د یو زنانه او اکثر خو لا دایي چې د سره نه تیمم شته او نه اودس شته بلکل مونځ نه کوي وایي بس خیر دی د خوشحالۍ ورځ نن مونځ مه کوه نو چې د کمې ناوې اولنۍ ورځ په بېلمازۍ شروع شي د دې په ژوند کې به خیر او برکت راشي د خاوند سره به ژوند بې برکته وي اولاد کې به بې برکتي د دې اوله ورځ د واده د بېلمازۍ نه شروع شوله چې دا داسې ورځ وه چې د دې د یو نوي ژوند آغاز و په دې کې دې له ډېرې دعاګانې الله ته توجه رب العالمین ته تضرع عاجزي رب العالمین ته التجاء او جړا پکار وه او دا پکار وه چې یا الله زما یو نوي زندګي شروع شوه برکت پکې راله واچوه چې د خاوند سره زما ژوند ښایسته تیر شي د دې نه مال الله نیک اولاد راکړي زموږ د سترګو یخوالی وګرځي داسې دعاګانې دې له پکار وي د دې اوله ورځ د بېلمازۍ د الله د نافرمانۍ نه شروع شوله فرض یې مات کړه هغه حکم یې مات کړو چې انسان بیمار یې ودرېدی نه شي په ناسته به مونځ کوي چې په ناسته یې نه شي کولی د الله نبي فرمایي په ملاسته او په اړخ به پروت یې مونځ به کوي خو معافي نشته دا روغ او جوړه وه په بدن باندې او دې مونځ ونه کړلو ستاسو څه خیال دی د دې نوي ژوند برکات به دا محسوس کړي هفته لا نه تېره لانجې شروع شي خفګانونه شروع شي دا مسلې قسم په الله ماله دونه ډېر را روانې دي یعنې زما د واټساپ ټول د دې نه ډک دی بار ملکونو کې ملګري دي په ټلیفون به ښځې خبرې کوي وران به شو ما ورته دا ویلې ما ورته دا ویلې کله به نورې مسلې روزانه مسلې ماله را روانې دا د طلاقو مسلې دا د خفګانونو دا د لانجو دا د دشمنو دا خبر را روانې وجه د دې دا ده چې موږ د الله رب العالمین قوانین مات کړه یاد ساتئ ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي که ته دا غواړې الجواب الکافی کې هغه دا موضوع ډېره اوږده لیکلې که ته دا غواړې چې الله زما ژوند کې برکت واچوي ته دا غواړې چې الله ماله په دشمن غلبه راکړي ته دا غواړې چې الله ما د ذلت نه بچ کړي ته دا غواړې چې زما ژوند د برکاتو ژوند شي ګناه پرېږده ګناه پرېږده ته ګوره څنګه برکات راځي دا د الله قانون دی چې د الله لپاره د یو څیز پرېښود الله د هغې نه غوره درکوي ګناه پرېږده د هغې په بدل کې الله تعالی ښایسته ژوند درکوي ځکه ګناه کې نحوست دی ګناه کې بې برکتي ده ګناه کې سپېروالی دی نو د ګناه په پرېښودو کې څه دي برکتونه دي راحت دی خوشحالي ده اطمینان دی او د کې د الله رب العالمین د رحمتونو د نزول سبب دی زما محترم ورونو دا یاد ساتئ نو ډېر کرته دا شی کېږي بل بعضې زنانه هغه را لګېږي دا نیل پالش استعمالوي نوکانو باندې چې کوم لګېږي او دا تاسو ته پته ده یو چلکه دا جوړېږي د دې نه چلکه ترې جوړېږي هغه پوستکې غوندې جوړېږي نو د دې چلکې د لاندې اوبه ځي نه ځي که نه اوبه ایسارې کړې ځکه هغه داسې یو کیمیکل دی چې هغې نه باقاعده چلکه جوړېږي نو چې کله د دې د لاندې اوبه نه ځي نو زمونږ دا خور چې کله اودس کوي زمونږ دا مسلمانه خور چې کله غسل کوي د دې اودس وشو غسل یې وشو نه ځکه په اودس کې په غسل کې چې یو ځای وچ پاتې شو دا غسل اودس نه دی شوی د کومو په اودس کې چې د کومو اعضاو لمدول فرض دي پای کې لاسونه اول نمبر باندې دي او پای کې نوکان دا لمدول پکار دي نو زنانو لپاره نکریزه جایز ده خیر دی که ته غواړې زما نوکان دې سرې نکریزه ولګوه که نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې زنانو ته امر هم کړی تاسو لاسونه سره کوي نکریزه ولګوئ نکریزه جایز ده هغه داسې یو رنګ دی چې نه چلکه جوړوي نه څه مقه چمړه دي د همغه نوکان دي اوبه مخلي هر څه ښه مزېدار نو چې د یو زنانه اودس ونه شو نو دا زنانه مونځ به څه وشي اودس او طهارت خو د مونځ دپاره څه ده کنجي چې کنجي نشته تاله کولاویږي نه مونځ نه کېږي هسې به ځان ستړی کړي نو چې کله د زنانه مونځ ونه شولو نو دا خو نعوذ بالله د دین ایمان لاړلو په دې وجه باندې نو په دې بنا باندې د دې دا څه خاص دغه هم نه دی څه ښایست هم نه دی چې یو زنانه راولګېږي او هغه لګیا دی دا نیل پالش لګوي د دې نه د ځان وساتي زموږ خویندې ځکه دې کې دغه شرعي نقصانات او ضررونه دي
او دغه رنګه د ارزنانه چې کله په ځامه ډېر میک اپ پورې کوي نو چې کله په دې باندې د قصد هغه خپل ځواني جوړوي کنه حالانکه د انسان د عمر یو حد دی چې کله هغې نه واوړي بیا هغه د ځوانۍ ښایست بیرته واپس کیږي نه بیا نه واپس کیږي ایو شاعر میری خواہش ہے میک اپ سے مثال حور ہو جانا مگر ممکن کہاں کشمش کا پھر انگور ہو جانا ا د یو زنانه دغه په باره کې ویلي و یاره زنانه و چې زما دا خواهش دی چې زه میک اپ وکم او ځان نه حوره جوړه کړم خو تاسو چېرته دا اورېدلي وایي دا خو ممکن نه ده چې د کشمش نه د بیرته انګور جوړ شي اوس کې نه بیرته انګور جوړېږي اوس کې خو بس چې ګونجې شو خبره ختمه شو چې نور مروالو نو د انګور هغه تازګي ته ختمه شوله دا بیرته انګور نه جوړېږي نو په دې تپلو مپلو باندې بیرته زنانه سه ځوانېږي نه خو که هغه څه ناسه ډول کوي د شرعي حدودو کې دننه دا ول جایز ده خو د شریعت حدود دی نه ماتئ د شریعت حدود دی نه ماتئ هغه سټایلونه په لباس و غیره کې دي نه کوي چې کم د فاسقات او د کافرات او د نافرمانو زنانو کومې طریقې دي د هغې نه د ځان وساتي بل یو سټایل دی زموږ په دې معاشره کې بعضې وخت کې خو بعضې هلکان په دې مصیبت اخته دي یو نوک به غټ پرېږدي داسې هلکان هم کتلي زموږ یو ملګری په سکول کې هغه به د غټې ګوتې دا نوک غټ پرېښول هر وخت یې به پکې خیرې راجمو ځکه هغه صفایي هم دونه نه کوله خیرن شانته و نو هغه به دا نوک پرېښی لکه دې کې څه کمال دی بس چې ورته مې وکتل خندل به یاره دا زما شوق دی وایي دا څه شوق دی دې کې دوه نقصانات دي یو دی د شریعت مخالفت کو د الله د نبی حکم دی مات دویم دا د تشبع کړله د چا سره د زنده سرو درندګانو سره درندګانو له الله پنجې ورکړي دي څه ورکړي پنجې دې لپاره چې ښکار پې وکړي یو شی پې راونیسي ماتې کړي نو ته خو څه ماتول نه کې کنه تم چېرته شرمخ د ځان نه جوړی نو دا ناروا کار دی د دې نه ځان ساتل پکار دي ډېرې مسلمانانې خویندې دا د خپل نوکانې سم لوی کړي غټ غټ نوکانې جوړ کړي لکه ته به چېرته شیشه کره روانه ده داسې یو مصیبت یې د ځان نه جوړ کړی او په دې باندې ورته ځان ښایسته ښکاري دا خو څه ښایست نه دی دا خو د فطرت خلاف کار دی تشبع د کافرو سره ده او ما ته حدیث ویلو من تشبه بقوم فهو منهم او بل دا تشبه د بالسبوع د درندگانو سره تشبه ده او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خمس من الفطره پنځه کارونه چې دي د فطرت کارونه دي بل روایت کې راځي الفطره خمس د فطرت کارونه پنځه دي الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الآباط دا پنځه کارونه نبی علیہ السلام په یو حدیث کې ذکر کړی یو هغه د فطرت کار څه دی الختان سنتګری ده ماشوم دی ستا په د راځي په عانه باندې دا بل لري کوي او بل حدیث کې راځي وقص الشارب او کم ویخته چې ستا د سکلو په وخت کې د بریتو په اوبو کې لګېږي د سکلو په لوښي کې لګېږي دا به لرې کې د شونډې نه بره دا لرې او دغه رنګه بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وتقلیم الاظفار او خپل هغه نوکان قلم کول نوکان کټ کول دا د فطرت خبرې دي فطرت انساني سره برابر که کافر می خو چې فطرت روغ هغه دا کار کوي فطرتي خبرې دي دا انساني خوونه دي دا مطلب او اسلام به موږ ډېر تاکید کړی دی بل ونطف الآباط د ترخونو ویښته دا وښکل او لرې کول او څوک چې د دې اصولو پابندي کوي په دې کې صحت هم دی په دې کې صفایي او نظافت هم دی او ناشنا خبره دا ده چې په دې کې د انسان د سړیتوب کم قوت دی دا برقرار عجیب خبره ده چې دا پکې الله رب العالمین د برقرار ساتي دغه رنګ بل حدیث کې راځي 10 من الفطره بل حدیث کې لس د فطرت امور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي په هغې کې ذکر کړي قص الشارب خپل دا برید کمول او بیو فرمایل و اعفاء اللحیه او ګیره پرېږده او دا ګیره چې ده دا راوږده بیا د دې حدود حد په شریعت کې نه دی مقرر شوی دا به څومره راوږدي خو د یو څلورو صحابو نه دا نقل دی چې د قبضې د هغه اندازې نه زیات کم ویښتۍ خیر دی که دا واخلي خو د دې نه به زیاته نه کمې
ځکه چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما او یو دوه نور صحابه دی غینه نقل لي چې هغه هم د عمرې په ټیم کې کله بچ لاړ نو چې د قبضې نه زیات کم ویختو هغه به واخسته د ګیره شیخ البانی رحمت الله علیه ته واجب ویل دي چې لکه سختی کړی دا چې بالکل د قبضې نه زیات ګیره به نه پرې دی هغه خدا خبر خطا ده ځکه نبی رسول الله فرمایي پرې एकदम دسه او کسو کې خامخه اخلي نو خپل قبضې په مقدار باندې دی واخلي دي نه زیات ویخته اخستل دا نه دی بکار نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو په دی باندې امر کړی دی او بل والسواک مسواک استعمالول رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک به ویداو چې کله به موي کور تر داخل شو بیبیان وي د مؤمنانو مین دي امهات المؤمنین رضی الله عنهن وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه کور تر نه وته مسواک به د جبه په اړخ باندې پروت مسواک به کوو لګیا به دومره به اهتمام کو بعض صحابه په باره کې راځي چې دا مسواک به په دې غوږ کې خو لکه هغه ترکان چې هغه غوږ باندې سیخي پنسل یې تیار دغه شانتار وخت به چې به اوسګارې د مسواک به کو دام د فطرت امر دی بل واستنشاق الماء او وب پوزي تر اخکل په وخت د اودس کې او په وخت د غسل کې خو نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دی روجي بیا به احتیاط کې بیا په کار دار چې تو بډیر را نه کاږي اسنه چې تیری دي شمارای لاړی شي او تیری روزه دي خراب نشي نور یو ببر کاږي دا صرف د سینه دی او داس لکه د مونږ خلکو ډیر خلکو دا غلطی ده چې بتش دا چلو کې لکه دا پوز لمد کی نه صرف پوز لمدول چې دا خو به د مخ په انځلو کې راضی کنه لمدیږي مخ چې پوز لمد شو کنه نه دا دن نو بر اخلي چې دې زه تر ورسې دی اډو کیتا دا پوز لکه ترخش او به کلک سون کې ایت استنثار وې سونولو ته او امام بخاری په دې بیل باب لګولې دی او عجیب خبره دار چې ډیر غندونه اوس دا کرونا وایرس چې راغلم ډاکټرانو دا رسلور روزي په دې پوزه کې پوزي نه بیا رستورو مړی او بیلان دي سینه وهي او بیا پیپړی وهي عجیب ده اوس زمونږ نبی کومه زمانہ کې دا خبره مونږ ته کړې ده چې وسړی مسلمان 15 وخت صحیح او دسو کې نو ان شاء الله چې الله دې وایرس نه بچ کړي الله حفاظت کوي دا پوزي ته به لګي راکاږي چې لګه ترخشي او بیا به په تیزه باندې دا سون کې چې کم ګند جدا راوځي دین معلومی ته غندونه جمع کیږي بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله 50 شپه تیر شي شیطان د انسان په دې دغه کې چې کوم دی د پوزي په دې تیندوړي په دې ځای کې هغه دغه کې دا وخت تیری دا نبوي علوم دي کې خپل عقل نه چلے کم ځای کې چې حدیث راغو عقل لبلته ورکی دا بنوي شیطان دې ځای کې څنګه نه نوځي او دلته شپه څنګه تیری پیغمبر ویلي مونږ پیغمبر ته چل نشو خودلې پیغمبر به مونږ ته چل راخی دا د نبی علیہ السلام د نبوت علوم دي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې څوک د شپې را پاسې دو اوم دی پوزه سون کې درې زله او که د شپې را پاسې د سار را پاسې د پوزه درې زله کلک سون کې چې دغه اثرات ختم شي شیطانی اثرات دې نه ختم شي نو یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د فطرت امر ذکر کړی دی چې پوزي ته دا اوبر اخکل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا په کار ده چې زمونږ دا او د سنت په سنت طریقه باندې بل وقص الاظفار خپل نوکان کمول وغسل البراجم او دا خپل براجم چې دی دا ينزل براجم دا د لاسو دا بندونه نه دي دا کلک خاص کر دا په جمی کې وچ پاتې کیږي تاسو خیال جمی کې خشکی وي دا به کلک کلک مګي چې کله او دس دی په جمی کې کو لاس دینځل دا به کلک کلک مګي دې د پاره او دا مینځونه به مګي دا ګورتونه چې دا زینا وچ پاتې نشي بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ونطف الابط د ترخ ویخته دا لري کول وحلق العانه او زیر ناف چې کوم ویخته دي دا لري کول وانتقاص الماء او دغه رنګ استنجا په اوبو باندې کول استنجا چې دا په درې طریقو راغله یو استنجا بالاحجار ده مجلس کې علما ناسته ته پته ده صرف په ګټه باندې یا په لوټه باندې ته استنجا وکړي چې کله یو انسان ته یقین راغی چې او زما د صحیح وچ شو دا استنجا شو چې په لوټه یا په ګټه باندې د زمکه چې کوم جنسي پاغې د صفایي وکړي یا دی وخت ټیشو پیپر استعمالي خو غوړه دا د بهترین استنجا چې په قران کې صفت راغله دا کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول مسجد قباء ته تل مسجد قباء جو مسجد قباء ولو صفت الله سوره توبه کې ذکر کړی دی چې دا پاک خلک دي ته پوسو شو د دې وجه څه د ولی الله دوی ته پاکان ویل دی په بو استنجا کې د بو استنجا غوړه ده صرف په بو باندې استنجا کېږي او درېمه استنجا دا چې جمع بین الاحجار والماء وش دا به سړی لازم نه غني ځکه په یو سیس باندې استنجا کېږي یا صرف په لوټه یا صرف په اوبو دا کافي ده حدیث کې دا راځي او بعضی انسان د سې چې لکه وهم شان ول راځي
او یا ته دا محسوس شي چې ما به صحیح او دس نه وچ کړي نو هغه سره به وبم استعمال کی نو په وبو باندې استنجا دي کې صفایل ډیره ده او دې سره د بدن نه بدبوئی لري کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو د فطرت خبره ده دا راوی چې دا حدیث ذکر کی دا نه سيزونه ذکر کړه اوس پورې چې ما ویلې نو نبی علیہ السلام خلص ذکر کړي نو راوی وای ومصعب ونسيت العاشره غل سم خبر را نه رشوي دا الا ان تكون المضمضه مگر دا چې دې شي هغه خلیته وبا چولي او دا صحیح ده خلیته وبا چول دا لسم فطرتي امر دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلیته وبا چول او دا په خلق کې د سیو خوځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خلق کنګاله ولا نو دا د شریعت هغه فطرتي امور دي چې موږ تاسو له دې لحاظ پکار دی زما محترم ورونو دغه رنګ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره وخت مقرر کړی دی چې دا ویخته چې کوم د ترخ دی یا زیر ناف دی دا نوکان څو ورځو کې به دا اخیستی کېږي او څومره ورځو نه بعد دا ګناه ده چې ته زیات وساتې په کار خدا رج دا هر هفته کې والې روزانه دې صفایي ګرانه ده روزانه ویخت دا نوکانم نه را لویږي نه ویخته نو په هفته کې یو ورځ خامخا په کار ده چې د جمعې ورځې دا بهتره اسیم ته د جمعې د مانځه لپاره غسل کې صفایي کې نو په کار دار چې وسره دغه صفایي د ځان وکړه هر جمعه ځان له صفایي کوه او کدا نه نو اخیری حد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې هغه سلويخ ورځې دي حدیث کې راځي انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وقت لنا فی قص الشارب مونږ ته وخت مقرر کړی شوی په بارا د قص الشارب کې چې مونږ به دا ویخته به اخلو د بریتانو او دغه رنګ وتقلیم الاظفار او د نوکانو د اخستو لپاره وقت ونطف الابط او دغه رنګ د ترخونو ویخته خستل او حلق العانه او زیر ناف ویخته لري کول د دې ټولو لپاره مونږ ته وخت مقرر کړی شوی او د چاره طرف نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف نه مونږ ته فرمایلی چې دا به څومره الله تترك اکثر من 40 چې دا به نه پرې ښودل کېږي د څلوېښتو ورځو نه زیات بل روایت کې راځي الله نترك اکثر من 40 لیله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته حکم کړو چې د څلوېښتو شپو نه زیات به دا ویخته او دا نوکان نه پرېږدئ زیات یعنې دا به لرې کوئ د بدن نه نو دی اخري حد دی څوک چې دا نوکان غټ ساتي او دغه رنګه یا د بعضې مذهبونو کې دا ده چې هغوی د بدن اخته نه اخلي نو دا یو ګندګي هم دا بدبویي هم پیدا کوي په بدن کې او د هغوی فطرتونه خراب شوي دي نو موږ له پکار ده زموږ اسلام ډېر ښایسته دین دی ډېر ښکلي اصول د صفایۍ د نظافت د انسانیت د فطرت د موږ ته ذکر کړي الحمدلله موږ له د دې اصولو خیال ساتل پکار دي الله رب العالمین دې موږ په دین باندې صحیح پوهه کړي بیا دې رب العالمین موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دی باندې مخکې ما خبره کړې وه د بدل نکانه حدیث کې من راغلی ده وای د موبایل د ریپیرینګ د پاره نوک ساتلی شي که نه ما راته وویلې چې دا به کټ کې که خامخا ستا ته ضرورت یو لږ شانې بیا پرېږدي د دې دپاره پرېږده خو دا به کټ کې دا به اخلي داسې نه چې د هغه درندګانو په شان ته دې غټ ساتلی د دې نه ځان ساتل پکار ځان له تاویلونه نه ګورې صحابه کرام رضی الله عنهم بعضې خلک وایي غیبت کوي یا زړه کې بغض ساتي نعوذ بالله یا د غیبت دی نه وایي د داسې خلکو په زړه کې ایمان نشي راتللی دا یاد ساتئ قانون دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث د بخاري دی حب الانصار من الایمان
دا انصار صحابه دوی سره مینه د ایمان نه خده چا چې دوی سره محبت کو دا مؤمن دی چا چې صحابه سره بغض کو دا منافق دی پیغمبر ته منافق ویل دی د دې انسان په ځل کې ایمان نشي راتللی د آیات ساتي او دا هغه منافق نه چې عملی منافق دا اعتقادي منافق دی اعتقادي منافق دا چې د اسلام سره کار نشته دی دیو جن موږ دا وایو د قران د ایتونو د حدیثو پرانا کې دا موضوع ده دا مستقل وخت غواړي چې کم زړه کې د صحابه بغض راغو د زړه کې د ایمان زه نشته اگر چې دی وخت د کافرو یا د روافضو چمچي بډيري خبرې کوي او هغه لګي د ایران نه بوله سزار مار راضي د هغه د ازمولو لپاره خو په صحابه چې د غیرت ونه کو والله ک ایمان تیر کې د دنیا نه یاد ساته د صحابه سره به محبت کې د صحابه په قدر کې په دې ټول دنیا او کائناتو کې د دین اوچت خلق نو په ټول امتونو کې ځکه الله رب العالمین چاته مرګري کړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ور کړه او هغه له په ملګرتیا کې دا ور نصیب کړل بعض خلک وي د خپل مال د وجه نه تکبر کوي په غریبانو باندې تیز اوازونه وبس تکبر چې چام کړي دی دا الله ذلیل کړي د تکبر سزا صرف آخرت کې نشته بلکې د دې د آخرت کې د ور سزا خدا ځکه الله فرمای و اذا الکبریا ردائی دا تکبر او کبریا الله دا زما صادر دی الله اکبر چا چې دا زمانه راخ کولو انسان دی او تکبر کوي زبې ولا د اډو کې مات کوم جهنم ته به وغورځم یوازې چې الله د اډو کې مات کی دا سونه عذاب دی چې ورته دی وام نه چې اډو کې د الله مات کی چې انسان د لدی وخت اډو کې مات که څنګه بشي او چې الله د ماتای دا بل څنګه ماتای او بیا به الله اډو کې بوله ماتو او بیا به ور کې ور غرزوم جهنم په ور کې والعیاذ بالله مال څه شی دی دولت څه شی دی نن شته او سبا نشته چې په دې سمانه سړی تکبر کوي یا لوی کوي دا قمقل سړی چې په خپل مال باندې ځان ته دونه اوچت ګوري دا د احمقانو کار دی قارون دا کار کړی سورۃ قصص کې واقع وګور الله پس مکه خخ کړو ما سره غټي خزاني دي او انما اوتیته على علم عندي دا زما مهارت دي چې ما دونه مال ګټلې الله وي پس مکه مې راخ کړو دا خبري زما بدی شي څوک چې په مالونو باندې فخر کوي بل ځکه الله فرمایي الهاکم التکاثر تاسو د مالونو ډیرولو غافل کړئ د الله نه د قبرونو نه غافل کړئ مرګ د نه ير کړو الله د نه ير کو قیامت او جهنم د نه ير کو دا څه کوي او بیا الله فرمایي وي تپوس بدنه کېږي بعضی کسان د خطبه په اخیری ټیم کې راځي او اول سبت ځان رسیدا ناروا ده حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې مخ کې راغه اول سب کې وکینی به ورپسې بل سب کې څوک چې څومره لیټ راځي ابو مقزه کې کینی د لپاره چې د مجلس توجه خراب نه کې او د خلکو په اوګو بخپې نه راړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کته په اورخ په واړی دا غوړه د دینه چې په اورخ په واړی دا بهتره ده د دینه چې د مسلمان په اوګو په اړه او بیا مطلب لیټ راځي او دې ته ځان نه رسید سیمه کوي چې دا زیدي خوخي وخت راشه کني مستا حقدار چې کوم ځای ته راورسېدي ملتبه کېنی که خطبه شروع و 2 رکعات به وکړي مختصر نبی علیہ السلام فرمایي دي کې به اختصار کې بالکل واړه صورتونه به وي او ضرب به کېنی خطبه ته به متوجه شي نو د دې هغه حدود او رعایت پکار دي یو 2 سوالونه نورم دي خدای وخت لږ زیات دي ان شاء الله بر روانه جمعه ذکر کوم ځکه بار نه یو مرګرو یو 2 مرګرو را لېګلې دي او ان شاء الله بل خطبه کې وي صفونه برابر